مولوي عبدالکبیر په دې ناسته کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. افغانستان د څو لسیزو جګړو، اشغالونو، بېثباتۍ او طبعي پیښو له امله د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د کډوالۍ تر ټولو ستر بار یې پر خلکو تحمیل شوی دی. لکونه افغانان لا هم په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي او له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر برهام صالح د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له همکاریو مننه وکړه او زیاته کړه چې ملګري ملتونه له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. ښاغلي برهام صالح څرګنده کړه چې د راستنیدونکو شمیر او د اړمنو اړتیاو ته په کتو افغانان لا ډیرو بشري او پراختیایي مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې چې هڅه کوي د نړیوالو لا ډیرې مرستې راجلب کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر له پاکستان او ایران څخه په جبري ډول د افغانانو ایستل او پر وړاندې ناسم وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ او په وینا یې چې د افغان مهاجرینو د ستونزو حل او باعزته ستنېدو لپاره 3 اړخیزه او 4 اړخیزو ناستو ته اړتیا ده. د غرض د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر الکساندر ډیکرو افغانستان ته له سفر سره سم په جلال آباد او مزار شریف کې له پراختیایي پروژو څخه د لیدنې یادونه وکړه. ښاغلي ډیکرو په افغانستان کې اوسنی امنیت او د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه د اسلامي امارت لوی لاسته راوړنې وبللې او د افغانانو د اقتصادي ودې په برخه کې د نړیوالو پر همکارۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید د افغانانو له شته ظرفیتونو څخه ګټه واخیستل شي. مولوي عبدالکبیر ښاغلي برهام صالح او ښاغلي الکساندر ډیکرو او ورسره مل پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او کابل ته د هغوی سفر مهم او ګټور وباله. د مولوي عبدالکبیر په وینا چې اسلامي امارت د اقتصادي ودې په موخه ګڼې لویې پروژې او سیمه ایز اتصال پیل کړی دی او د اقتصادي ستونزو سربیره میلیونونو راستنو شوو او بې ځایه شوو افغانانو ته اړین خدمات وړاندې کیږي. ښاغلي وزیر څرګنده کړه چې بشري مرستې باید سیاسي نشي او له افغان اړمنو سره د مرستو کچه لوړه شي.